السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسو ګورئ چې موږ دغه څلور موټره رابط کړي دي. دغه کومکونه چې موږ سره چا کړي دي موږ به یادونه هم وکړو. لومړی همسا فاونډیشن چې د امریکا کالیفورنیا ایالت کې ده، هلته له میشتو افغانانو نه مرستې راټولوي او بیا یې په افغانانو باندې ویشي. تاسو هم ګورئ چې دوی موږ سره تقریبا $1000 کومک کړی. همسایه فاونډیشن د دوی کور ودان چې تل د بېوزلو سره کومکونه او مرستې کړي دي، الله دې تاسو ته اجر درکړي. دغه کومک چې تاسو ګورئ دا موږ په خوست کې د هغه چا سره کړی دی چې تر ټولو ډېر بېوزله دي، هم سیلاب ځپلي، هم زلزله ځپلي، هم غربت ځپلي دي، چې هم دا اوس واده دی. الحمدلله موږ هم فرصت پیدا کړو چې دغه مواد راونیسو او دوی ته تقسیم کو. د هم تاسو ټول نه ډیره مننه. شباور ټول د سیل یلمن د ننګ میړانې تاریخونه لري، د غیرتونو یادګارونه لري. جوړ بشي دوران افغانستان وطن، زار زار بیا زمون جانان وطن، ډک له حماسو د